سلامونه نیکی هیلي. څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ایډورټایزمنټ بند کړو؟ هغه اشتهارات چې په فیسبوک کې راځي زموږ پر صفحه باندې هغه څنګه بندولی شو؟ نو په دې ویډیو کې درته د فیسبوک د اشتهاراتو د بندولو یو زبردست یو څو سیټنګ ښایم. امید لرم ستاسو به خوښ شي. که زما چینل سره نوي یاست بیسټ فور یو چینل ته ورشئ. بیسټ فور یو چینل د سره سبسکرایب کړئ. تاسو به اول خپل فیسبوک اوپن کړئ. کله چې فیسبوک اوپن کړئ نو دلته په برنۍ دا درې ډاټ چې کوم دي بیا به تاسو پر دې کلیک کړئ. د دې څخه وروسته به تاسو راشئ سیټنګ ته، سیټنګ اینډ پرایوسي. سیټنګ اینډ پرایوسي چې کله کلیک کړئ تاسو بیا به هغې څخه وروسته سیټنګ ته ورشئ. له دې څخه وروسته به تاسو ورشئ لاندې په اخري برخه کې ایډز لیکلي دي دلته. د ایډز باندې به ته کلیک وکړي. کله چې په دې ایډز باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو راشئ. دلته لیکلي دي ایډ سیټنګز. په دې ایډ سیټنګ به تاسو کلیک کړئ بیرته. نو دلته درې سیټنګز دي. تاسو به اول په لومړی ایډز لومړی چې کوم لیکل شوي دي پر دې به کلیک کړئ. دغه لومړی چې ښکاري او دلته به تاسو په اخرنۍ برخې کانټینیو لیکلی، په دې کانټینیو به کلیک کړئ. کله چې کانټینیو باندې کلیک کړئ نو دلته الاؤډ لیکلي، تاسو به دا آف کړئ. کله چې آف کړئ نو تاسو به بیرته په سیو باندې کلیک کړئ. اول به دا سیټنګ اپلای کړئ. له دې څخه وروسته زه بیرته بیک ځم او ورپسې دغه دویم چې کوم دی ایډز بسایډ آن یور اکټیویټي آن فیسبوک، دویم به دا تاسو اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ نو اخرنۍ برخې ته راشئ. دلته ما یس اوکې کړی، دا به تاسو څه شی کوئ؟ نو کوئ. پر نو مو چې کله کلیک کړ نو بیرته به تاسو بیک لاړ شئ او اخرنۍ سیټنګ چې دی ایډز دیټ انکلوډ یور سوشل ایکشن پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړ نو دلته به تاسو لیکلي اونلی مای فرینډ، نو په اخرنۍ برخې کې نو ون، بیا به تاسو دا نو ون سلیکټ کړئ. صرف همدغه درې سیټنګ کول غواړي. دغه د اخرنۍ برخې کې به تاسو دا نو ون ټیک مارک کړئ. کله چې نو ون ټیک مارک نو ستاسو د فیسبوک ایډز ایډورټایزمنټ چې کوم دي دا به په مکمل توګه بند شي. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د فیسبوک اشتهارات په مکمل ډول تاسو بند کړئ. امید لرم زما دغه ویډیو به تاسو خوښ شوي وي. ویډیوګان د سره لایک او شیر کړئ. نور زبردست ویډیوګانې هم لیدلی شئ زما په یوټیوب چینل کې.